سلامونه او نیکې هیلې هغه ملګري انډیوالان چې غواړي شیب راونیسي نو تاسو کولی شئ بینانس کې دلته شیب ووهئ. صحیح ده، شیب USDT. نو شیب چې دی په د تېرو 102 په سلو کې پورته شوی دی، یعنې 4.08 کې دی. نو دا تر 50 پورې هم ختلی دی. تاسو کولی شئ همدا اوس یې هم راونیسئ. دلته بای ووهئ، مثلا د $100 د $100 هر څومره ډالرو چې رانیسئ تاسو کولی شئ ښه په طبیعت را واخلئ، را وپېرئ. نو همدغه مو وخت دی که غواړئ ګټه وکړئ. په دې چې په 4 صفرونو کې دی، دا کره پورته دی. دلته موږ کتلی شو چې په شیب باندې شاوخوا 100 پیسې باندې په ایتیروم 5 بیلیونه بیټ کوین، 5 بیلیونه ډوج کوین، 4 بیلیونه په شیب باندې 2.6 بیلیونه پیسې باندې دي. 2 بیلیونه پیسې، یعنې دا د راوتو پرایس، یعنې هغه بیه چې وه په 4 صفرو او 14 کې بینانس ته راغلی، په اصل کې 5 صفرونه راوتې ده. ګوره که نه، یعنې 180 په سلو کې پورته شوی دی. تاسو یې کولی شئ په بل سایټ کې مو ګورئ. مثلا دلته هم شیب، تاسو یې دلته کولی شئ ټول ګرافیک وګورئ آل ټایم. دا کره پورته شوی دی. ګورئ حتی په یو وخت په 5 صفرونو کې و، 8 صفرونو کې کره را پورته کېږي 4 صفره یو ته راځي، کره همداسې پورته ځي. نو دا 2020 کال په اګست اوله باندې راوتی دی مارکیټ ته، کره همداسې پورته ځي. ښه په طبیعت یې کتلی شئ. او اوس مهال هم بد ریټ نه دی، تاسو یې کولی شئ اوس مهال هم واخلئ. هو، او 14 شمېره دا په مارکیټ کې. مننه، بس کور مو ودان او ښې چارې.